په کابل کې د اوبو او انرژي د انسټیټیوټ له لوري د سیرت نبی د سیالیو پایلې اعلان شوې. د یاد انسټیټیوټ له لوري د میلاد نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک ورځې په ویاړ د سیرت نبی سیالۍ ترسره شوې وې چې د کابل ښار د بیلابیلو ښوونځیو او علمي مرکزونو زده کوونکو پکې ګډون کړی و. د دغه سیالیو د غوره مقام ګټونکو ته د اوبو او انرژي د انسټیټیوټ او د تخنیکي او مسلکي زده کړو د مسؤلینو له لوري مادي او معنوي ډالۍ ورکړل شوې. په دې ازموینه کې د 500 شاوخوا محصلین او متعلمینو برخه درلوده. د اوبو او برېښنا انسټیټیوټ محصلین، د بهادر خان عالی لیسې متعلمین، د محمود طرزي عالی لیسې متعلمین، د دغو دریو تعلیمي مرکزونو محصلینو او متعلمینو کې ګډون درلوده. د ازموینې څخه یوه هفته مخکې موږ دوی ته 200 سوال او جواب ورکړل. چا چې په پښتو غوښتل هغې ته هم په پښتو ورکړل، تقریبا 18 مخه شوي وو، او چا چې په داري غوښتل هغې ته هم په داري ورکړل. په دغه مراسمو کې مسؤلینو د ځوانانو د ټولنیزو او اسلامي مسؤلیتونو په اړه ویناوې وکړې. دغه دین یو لوی امانت دی چې الله جل وعلا شانه د امانات موږ ته راکړي، او د دغه اماناتو په ارتباط به زموږ څه پوښتنه کیږي په ورځ د قیامت باندې. بیا به هر فرد، هر نر او ښځه د دې جواب ورکوي. یو له هغو اماناتو څخه دغه دین دی. دغه دین چې زموږ ستاسې اسلافو څنګه عمل ورباندې کول، هغسې به موږ تاسې عمل ورباندې کوو. د یادونې وړ ده چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې اړوند د بیلابیلو ښوونیزو مرکزونو له لوري د ځوانانو د ودې او پرمختګ دا ډول مثبت پروګرامونه پلي شوي چې د زده کوونکو ترمنځ یې سالم رقابت ته لاره هواره کړې.